نبی علیہ السلام فرمای وی دو آوازونه دي چې الله تعالی په لعنت کوي، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرة. دو آوازونه دي چې الله تعالی په دې دوانو آوازونو لعنت را لېږلی دی، په دنیا کې په لعنتونه راورېږي په دغه خلکو دغه مجلس چې د آوازونه پکې کېږي، او په آخرت کې د قیامت پر ورځ په دې خلکو لعنتونه کېږي. کوم آوازونه دي؟ مزمار عند نعمة ورنة عند مصیبة. د خوشحالۍ په وخت کې دوکړۍ باجي موسیقي وال، او د غم په وخت کې چې د ساندې او نوحې کول. خبره پېښ شوه؟ دا دوه آوازونه نبی علیہ السلام فرمایي په دې په دنیا او آخرت کې لعنت ویلی شي. چې خوشحالي در باندې راغه نو د الله نافرمانۍ نه کې دوکړۍ باجي موسیقاران او دغه رنګه ډمان او ډمې او ژړاګان دې راوست. او چې مصیبت راغو نو جړه جایز ده، سترګو نه اوښکې تلل جایز دي. خامخا مرګری دی دی، بیا دی والد دی یا والده ده یا دی رور دی ماما دی دی تره دی دی تره زوی دی دی ماما زوی دی دی ترورزی دی دی ملګری دی دی. خوب دا چې سړي نه جدا کېږي خامخا ورپسې جاړي. جړه نبی علیہ السلام کړې ده په خپلو ملګرو، په خپلو رشته دارو، په خپلو بیبیانو، په خپلو نوسو پسې. خو دا به نه وي چې یا الله زه دې لیدلی وم، او یا الله بس په ما غمونه راولي، او یا الله نو ته زما دې دغه ته نه ګورې حاجت ته چې زه دومره کمزوری یم او ځوان زوی دې رانه وخت. دا ټکي به نه وي. نوحي مرثیې دا غمونه وازونه به نه کړې. دا داسې ده لکه نعوذ بالله ته چې د الله تعالی د تقدیر خلاف احتجاج کې چې یا الله دا فیصله دې ولې وکړه، دا خو زه نه منم. نعوذ بالله من ذلک. نور جړه جایز ده. داسې به ووایي چې به د الله مال و الله واخست، ورونو ما ته دعا کوي چې الله صبر راکړي. دا به وایي که هم جاړي جایز ده، سترګو نه اوښکې هم لاړې شي جایز ده. دا جایز دي. موږ ته شریعت خپل حدود را کړي. نو د مصیبت په وخت کې دا غلط الفاظ ویل په دې لعنت، او د خوشحالۍ په وخت کې ټنګ ټکور او موسیقي او دوکړۍ باجي په دې لعنت.